السلام علیکم ګرانو قدرمندو کتونکو، زه ملک شازیب. دا وخت موږ موجود دی شلټر ہوم مخې ته موجود دلته. اوس بلته موږ روانېږو او زوبه کم خلک چې ځای په ځای پټپادو باندې اوده کېږي او شپې زولې نه وي هغه به دلته راولو. دا وخت ما سره موجود دي سوشل ویلفیر ډایرکټر صاحب سید علي بخش او سوشل ویلفیر افسر اسد علي او انچارج چې کوم د شلټر ہوم دی عرفان هغه موجود دي. موږ به ټول زو یو ځای او کم کسان چې په پټپاتو باندې اوده کېږي زولې نه وي په دې یخنۍ کې په روډونو پراته وي هغې به راولو دلته به ځای ته به راولو. نو موږ سره اوسئ چېرته مزې د کوم ځای نه راغلی کوم علاقې سره تعلق ساتي؟ نو بابا په دې یخنۍ کې پروت یې راپاڅ ځو راپاسه بابا هلته پاکه بستریم دي هر څیز دغه شته ښه سرکاري سرای ته راځه شلټر ہوم دی او که نه حکومت خو ستاسو دپاره ګوره لوی دغه انتظام کړی دی او تاسو دلته پراته به د یخ کې مونږ تاسو پسې ګرځو اردو کې ورته ووایه دغه جی دی اوس ځان سره موږ بوځو به ځکه چې په دې یخنۍ کې پروت دی فرق هم ورېږي تاسو لیدی شئ چې نن کومه یخني ده دا موږ په دې یخنۍ کې روت یو موږ سره دا ټایم چې کوم دی نو سید البش موجود دی سره به خبرې ترې کوو جی جی څه وایه دې به سره اوس بوځو او انشاءالله دې بوځو هلته خو انتظام شوی دی ګرم ځایونه دي او بستره هم ښه صحیح ده انشاءالله دلته به چیر روټۍ هم میلاویږي او انشاءالله ستاسو تکلیف به نه وي ورته انشاءالله جی دا وخت موږ سره د علاقې مشران ولاړ دي هغې سره موږ خبر وکړو خو لیکن هغې خبر نشي کولی پته نه چې په مضغوط مسله کې څه چل دی خبر نشي کولی موږ ورته یو څه خبر څه وایي دا ټایم موږ سره د مشران ولاړ دي سره خبرې ترې کوو چې د په حق له باندې څه وایي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیر علي. جی دا کس څوک دی څومره وخت دلته سملي؟ یاره دا ورځې ډېرې زیاتې وشوې او یخني ډېره زیاته ده دلته ملاسي او تاسو واپسې رالې چې یاره موږ یې بوځو او سهولت به هم ورته ډېرې کمره ممره هم ګرمې ډوډۍ موډۍ به هم ورته میلاویږي او دوی د ډېرو ورځو نه پروت دی دلته نور هم بلیا شي دي. وعلیکم السلام. نورجان نوم دې راته ووایه کوم علاقې سره تعلق ساتي؟ زه خو د دې ځای یم. شپې ځای دې نشته؟ نه نشته د شپې. خپل خپلوان دې نشته؟ نه خپل خپلوان مې نشته. څوک هم دې نشته؟ بیخي څوک نشته. نو په دې یخنۍ کې دلته سملې پرخه ورېږي نو شلټر ہوم جوړ شوی ډېر ښکلی ځای ستاسو د فناګاه جوړه شوې ده پوه شوې هلته تاسو د بستره چې په داسې ځایونو کې سملي چې هغه په دې یخنۍ کې هغې ته ډېر تکلیف وي د هغې دپاره یو ځای جوړ شوی دی هغې ته پناهګاه وایي او هغې کې موږ مطلب دی ټول دا چې څومره مسافر راځي څومره دغه راځي هغې دپاره ښه یو باعزته ځای دی هغې کې مطلب ګرمې اوبه ګرم ځای دی ګرم کمرې دي بستره مفت هیڅ دغه نشته تاسو ته ماښام بستون روټۍ هم میلاویږي انشاءالله سارې چای به هم میلاویږي تاسو بیا خپل کار لکه راځئ نو راځئ بیا هلته راځئ به ټیک ده که نه مونږ به تاسو انشاءالله بوځو ځای به ورته موښیو هر څه به ورته وښیو بیا به تاسو مطلب دی چې یو تاسو چې نشئ بوځو راولو ستې هم موږ شو بیا چې انشاءالله تاسو خپله راتلی شئ نو انشاءالله څه مسله به نه وي. کار روزګار څه کوي؟ کار به دغه دیاړی میاړی ته چوک کې ودرېږو بس ټیک ده که نه ته بس خپل کوه هلته مو درېدی شي بس دیاړي کې پوه شوې بس ښکلي ته ډایرکټ راځه صحیح شو پوه شوې څه تکلیف به ته پکې نه وي صحیح شو سامان امان ده که صحیح نو راواله سره صحیح خپل سامان راواله او راځه چې ځو. وعلیکم السلام. جی جی موږ خو نن راوتي وو ګورو کوم کسان چې ځای په ځای باندې پراته وي شپې ځای نه وي نو یې بوځو دلته شلټر هم جوړ شوی دی نن سره بوځو تاسو ته پته نشته دلته څوک سملي راسملي
یاره دلته خو د شپې ډېر کسان سملي خو بوتلې ځکه پکار دی چې مونږ هم ته په عذاب یو خلک هم ته په عذاب دي دلته یو بل کس ته خو ښکاري نه خو مکمل بوځي څنګه تاسو عذاب سره لګان نه کی کنه نه هیڅ هم نه کوي غلا نه کوي خو بوتلې پکار دي ځکه چې یخني ده خیال دې ډېر ساړه دي نو دې بوتل خامخا پکار دي بس مونږ ته په ګوته کې چې بس ډاډه کې بوزو بس صحیح شو خو هغه نشته او چې کله راشي د کړي غاړه کې پروتي بیا وته تلو بس مونږ به خپل نمبر پریدو پوه شئ چې بس څنګه په ګوتو درغدله رنګ کې چې په ډاډه کې بوزو صحیح شو جی دې نه ما خلاص کړه دې خروغ دې خو زه په عذاب کړې ما راشه لګا دې خو